سلامونه دوستانو، هیله د روغ او جوړ او د صحت جامو کې به زه تاسو ته بیا هم د نوو ویډیو سره راغلم. هیله د دغه ویډیو مو هم د نورو ویډیوګانو په څیر د خوښې وړ وګرځي. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته له اس نیټورک څخه په صحیح ډول د وډرا طریقه، همداشان د او کے ایکس والټ جوړول، په هغې کې د اس نیټورک اډ کول او همداشان هغو کسانو چې د 15 کلونو لپاره خپل اس نیټورک په سټیک لګولی هغې وډرا کولی شي نشي کوی. دا ټول معلومات هم دې ویډیو کې در کوم درته. نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. راځو د خپل ویډیو په طرف. زه به ملګرو انټرنیټ ډیټا وازه کړم. د اس نیټورک لپاره چې وډرا ترې موږ په صحیح ډول وکړو، لومړی به لاړ شئ پلی سټور ته. او کے ایکس اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. سمه ده ملګرو. تذکیره پاسپورټ د اس ته اړتیا نشته ملګرو، حتی ویریفای ته اړتیا نشته ده. اس چې کله مو او کے ایکس سرچ کړه ملګرو، دا ډول یو اپلیکیشن درته راځي او کے ایکس یا د او کے ایکس صرافي. دا به را ډاونلوډ کړئ. چې را ډاونلوډ مې کړه ملګرو، ډایرکټ به راشئ وازه به یې کړئ. چې وازه مو کړه دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. سمه ده دوستانو. ګورئ دوستانو، دا پورته یو لیکلي ایکسچینج، یو لیکلي والټ. د اس نیټورک څخه د وډرا لپاره موږ ته صرف په کار والټ د ایکسچینج سره کار نه لرو یا صرافي سره. ډېر ملګري دا دي چې صرافي جوړوي او غواړي په تذکیره ویریفای وکړي، نو هغه وایي چې موږ ویریفای نشو کوی. نو هېڅ مشکل نشته ملګرو، موږ ته صرافي مهمه نه ده، موږ ته والټ مهم ده. اس نیټورک څخه والټ ته وډرا کېږي، صرافي ته نه. نو اوس به راځو والټ به څنګه جوړو. را به شئ پورته په همدې والټ باندې به کلیک کوئ. سمه ده. راځو په والټ کلیک کوم دوستانو. نو اوس موږ ته والټ راځي، ویب ټري والټ. دغه د والټ راغی. دلته به ملګرو موږ والټ لومړی جوړو. د جوړول لپاره ګورئ کریټ والټ، یعنې والټ جوړول. په همدې باندې به کلیک کوم. راځم په همدې کریټ والټ کلیک کوم. سمه ده دوستانو. کریټ والټ باندې به یو ځل بیا تاسو ته کلیک کوم. دلته دا ډول یو صفحه راځي. دلته به دوستانو بیا هم تاسو په کریټ والټ کلیک کوئ. راځم کریټ والټ انیبل باندې به کلیک کوئ. دلته به د خپل فنګر د موبایل ورکوئ. نو اوس به دلته موږ ته لوډینګ سي. دغه د والټ جوړ شو. سمه ده. والټ جوړ شو. دلته موږ ته وایي دا بیک اپ کوي په ګوګل ډیوایس کې. تاسو به په بیک اپ باندې کلیک کوئ. یا کولی شئ ګوګل ډیوایس کې بیک اپ کوئ یا هم په کوډونه در سره واخلئ. نو دوستانو دلته بهتره لاره ښه ده چې تاسو راسئ په دې مینګل بیک اپ باندې کلیک کوئ. دا ډېره ښه طریقه ده. دلته تاسو ته کوډ درکوي لکه ټرست والټ په رقم 12 عدد کوډونه. داسې یو صفحه راځي، پاس به سکیپ ووهئ ورته. چې مو فنګر به مو بیا ورته کېدی د موبایل. دلته ګورئ دوستانو، کېدای شي تاسو ته صفحه هم توره راشي، نه پوهېږم. دلته یو چوکاټ ده، تاسو ته پکې 12 کوډونه درکوي لکه ټرست والټ په رقم. تاسو ټرست والټ جوړوئ. د هغې نه یو سکرین شاټ واخلئ یا سکرین شاټ هم اخلي. سمه ده، مشکل نه لري. سکرین شاټ چې مو واخیسته، نو دا لاندې بیا تاسو ته یو آپشن هم درکوي، ډون نیکسټ سیټ اپ. په همدې باندې به کلیک کړئ تور رنګ کې. دلته اوس بیرته تاسو ته ملګرو یو صفحه راځي. تاسو ته بیا پورته لیکلي چې مثلا 7 لغات کم و، 10 لغات کم و او 11 لغات کم و. تاسو خو سکرین شاټ واخیسته. سمه ده. سکرین شاټ مو واخیسته. زه راځم مثلا دغه سکرین شاټ. نو دلته ګورئ 7 لغات ماته کم ده، دغه ده. زه راځم هلته 7 ورته انتخاب کوم چې 7 کم ده. بیرته راغلم دلته. ښه، 7 لغات ورته انتخابوم. دغه ده 7. اوس 10 و انتخاب کوئ. 10 هم ورته انتخابوم. دغه د 10 او 11. 11 مې انتخاب کړئ. چې دا مو لاندې آپشن درکوي په کنټینیو. کنټینیو باندې به تاسو کلیک کوئ. دغه د بیک اپ هم ترسره شو ملګرو. اکاونټ والټ مو جوړ شو. والټ کې نور کار نشته. اوس به موږ څه کوو؟ اوس به دلته اس نیټورک اډ کوو. اس نیټورک به څنګه دې کې اډ کوو او ادرس به اخلو څنګه به هغه اس اپلیکیشن کې ورکوو. دلته ګورئ دغلته یو آپشن ده داسې کوچنی غوندې. دا داسې پورته تاسو کش کوئ. دلته تاسو ته کرنسیانې وازیږي. سمه ده. دا پورته کش شوم دوستانو. دغه دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي دوستانو. دلته ګورئ یو آپشن هم ده، منیج کریپټو. وینئ بیا په همدې منیج کریپټو باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته به یو آپشن بل راځي تاسو ته کاسټم کریپټو. دا وینئ په همدې به کلیک کوئ. دلته به اوس اس نیټورک اډ کوو پکې. دلته اوس ګورئ دا بیټکوین. دا بیټکوین به تاسو په دې کلیک کوئ. دا به بدل کوئ بي ان بي ته. دغه د دریم بي ان بي چین دې ته به بدل کوئ. تاسو په همدې به اوس کلیک کوئ. دغه د بي ان بي چین. اوس به داسې وکړئ ملګرو چې را به شئ د اس اپلیکیشن ته. سمه ده. اس اپلیکیشن به مو راواز کوي. دې ځای نه به اوس کانټرکټ ادرس د اس نیټورک راخلو. هغه به څنګه راخلو هغه هم اوس تاسو ته درښیم. پرېږدئ چې د اس اپلیکیشن واسي. اس اپلیکیشن چې مو واسو دوستانو دلته ګورئ پورته د چې لیکلي او کې ایکس کې لیسټ کېږي. په همدې ځای باندې کلیک کوئ. دغلته ګورئ یو خط لیکلی، په همدې به کلیک کوئ. تاسو ته یو بله صفحه وازیږي، ټویټر ته مو بوځي. لږ به انتظار کوئ، یو صفحه وازیږي. لږ صبر غواړي ملګرو. دغه د صفحه راوازه شوه. دلته ګورئ دوستانو په دې پوسټ کې. پوسټ دلته ګورئ
BCS کانټراکټ ادرس هم دا کانټراکټ ادرس به تاسو کاپي کوئ. ګورئ زه پې کلیک دم دغه دا مې کاپي کړم. چې مو کاپي کړه صفحې نه ووځئ بېرته راشئ همدې ځای ته. دلته اوس دغه لومړی ځای کې ګورئ ملګرو دې ځای کې دا لیکلي چې دی انټر کانټراکټ ادرس. دلته به اوس دغه سیستم کاپي کړه هلته دا به پیسټ کړئ او دغلته به راشئ دا سمبول باندې به سمپل همداسې کلیک کوئ اوس خپله ایډ کېږي درته دا ګورئ ایس هم راغی سمبول هم راغی دا چې راغی دغلته ګورئ کنفرم ووهئ. کنفرم چې ووهئ ایس نیټورک تاسو ته په والټ کې مو ایډ کېږي. سمه ده لږ صبر کوئ ایډ کېږي. اوس دغه دا ایډ شو ملګرو لاندې به راشو دا ګورئ ACE دغه دا مونږ ته ثبت شولو راغی. نو اوس به په همدې باندې کلیک کړو دوستانو. دلته اوس ګورئ یو ادرس ده دلته مای BNB چین ادرس په همدې به کلیک کړو. دا چې مو کلیک کړو بېرته به راشو AC نیټورک ته. AC نیټورک ته به راشو. اوس به دلته د ادرس په صحیح ډول ورکړو چې کله ویډرا ازاده شي نو موږ ته به خپله اس نیټورک والټ ته ویډرا شي. ادرس به څنګه ورکړو لاندې به راشئ د ادرس ځای ته دا ګورئ دوستانو ادرس ځای راځم هم دلته چا که مخکې مثلا د ټراس والټ میټاماسک والټ یا نورو والټونو ادرس ورکړئ مشکل نه لري پاکولی شي. په همدې به کلیک کوئ او د پاکولو بټن به ووهئ دا ګورئ ادرس مکمل پاک شو. چې پاک شو دلته ګورئ دغه آپشن ده دوستانو حذف ادرس یا تاسو ته به ډیلیټ ادرس لیکلی وي. همدې باندې به تاسو کلیک کوئ ملګرو. چې کله مو کلیک ادرس ډیلیټېږي نو دلته به مو نوی ادرس بیرته واچوئ. نوی ادرس چې مو واچو دوستانو دلته ګورئ تایید ادرس یا تاسو ته لیکي ادرس کنفرم په انګلیسي ژبه. نو همدا ووایي ادرس مو پکې ثبت کېږي. زه نه غواړم ډیلیټ یې کړم ځکه ما ادرس یو ځل سم ورکړی ده بیا به ضرورت نه وي چې ادرس ورته ورکړم. نو په دغه ډول چې ویډرا بازه شي مستقیم ستاسو اس کوینونه ستاسو والټ ته درته راځي ملګرو. نو دغه د والټ جوړولو طریقه او پکې اس نیټورک ایډ کول او د اس نیټورک څخه په صحیح ډول ویډرا. اوس راځم ملګرو د بعضې دوستانو یو څو پوښتنو ته ځواب ورکوم. هغه کسانو چې د 15 کلونو لپاره 100% کوین دی په سټیک لګولي ملګرو 100% کوین په سټیک لګولي آیا دی ویډرا کولی شي که نه شي کولی دوستانو. ګورئ کله چې تاسو کوم کوینونه مو په سټیک لګولي د مثال په ډول تاسو 15,000 کوین مو په سټیک لګولي کله چې تاسو ته ګټه درکوي مثلا اضافي ګټه نو هغه ګټه تاسو کولی شئ ویډرا کوئ. کوم چې مو په سټیک لګولي او سټیک کړي مو دی هغه نه شئ ویډرا کولی. سمه ده. نو کوم کوینونه چې مو آزاد دي هغه ویډرا کولی شئ او کوم چې مو په سټیک لګېدلي هغه نه شئ ویډرا کوئ. نو دغه و چې د هغه ملګرو مشکل هم رفع شي چې ویل د موږ کوینونه به څنګه شي ویډرا به شي ویډرا به نه شي. نو دا د هغوی حل و. او همداشان هغه ملګري چې OKX صرافي کې اکاونټ جوړوي اکاونټ ویریفای کېږي نه یا ریجیکټ کېږي نو هغې ته ما پرون ویډیو جوړه کړه ویډیو در سره وګورئ اوس مې په چینل کې شته ده. نو انشاءالله مشکل به مو د اکاونټ د ریجیکټ کېدو حل شي. نو دغه زموږ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلو دوستانو. که غواړئ نور معتبره نیټورکونه موږ تاسو ته معرفي کړو چې موږ په هغه ډېر ریسرچ کړی او ډېر پلټنې مو کړي نو کومنټ کې راته ولیکئ انشاءالله زه به تاسو ته په دې ټولو باندې ویډیو جوړوم. نو نور مو په خدای سپارم.